د امیر خان متکي تازه خبرې څه ویلي او د خلکو خبرګونونه څه وو. سلام ستړي مشئ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکي ویلي چې افغانستان نور ستر پوځ ته اړتیا نه لري او د مخکیني رژیم د ملي امنیت او دفاعي ځواکونو غړیو ته په خپلو لیکو کې ځای ورنه کړي. متکي دا څرګندونې په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې کړې دي. هغه ویلي کوم پوځ چې بهرنۍ مداخلې جوړ کړی و خو دومره ډېر شمېر ورته نور اړتیا نشته. د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په اسلام آباد کې د پالیسۍ یو سازمان دی چې د پاکستان د حکومت لخوا چلول کیږي. سره له دې چې مخکې طالبانو ویلي وو چې د افغانستان د مخکیني رژیم امنیتي او دفاعي ځواکونه به نوي پوځ کې شامل کړي، خو ښاغلي متکي وویل هېواد یې وړوکي پوځ ته اړتیا لري او د هغه په قول د داسې کسانو نه باید جوړ وي چې وفادار او هېواد پالنې ته ژمنتیا ولري. یاد دې وي چې طالبانو تر دې دمه یوازې په ځینې ځایونو کې د تیرو امنیتي ځواکونو مسلکي کسان چې په هغو کې ځینې ښوونکي، د مخابرو تخنیکي کارمندان او ځینو نورو برخو کسان موجود وو چې دا تر ډېره هغه مسلکي خلک وو چې دا ډول کسان په طالبانو کې یا کم او یا نشته دوی دندو ته ورغوښتي وو. په هر حال دې موضوع بیا په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه له ځان سره لرل. ډېرو یې ویلي چې افغانستان خو سویټزرلینډ نه دی چې غټ پوځ ته اړتیا نه لري. دوی ویلي بې پوځه هېواد د یو بې چوکیداره سیمې معنا لري چې هر څوک ورتللی شي. دوی ویلي تېر امنیتي ځواکونه روزل شوي خلک وو او باید استفاده ترې وشي او یو لوی او قوي پوځ باید جوړ شي تر څو ټول افغانان ځانونه پکې وویني او د خوندیتوب او ویاړ احساس وکړي. دوی ویلي چې پاکستان له ډېره وخت نه غوښتل چې افغانستان اردو ونه لري او دا چې دا اعلان متکي له پاکستانه کړی دوی پرې خفه دي. خو ځینې بیا وایي چې طالبان ممکن ځکه وغواړي چې وړوکی پوځ جوړ کړي چې مالي منابع محدودې دي او د لوی پوځ لپاره په اوس وخت کې امکانات نشته او د افغانستان اقتصادي حالات ته په کتو ښایي طالبانو دا پرېکړه کړې وي. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ او په کومه سترګه ورته ګورئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم پلې او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.